a mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. سلامونه نیکی خیلی احترامات می ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته راغلاست. مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې به نغښتي وئ. زه بیخ الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوي او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم. مینوالو په نننۍ ویډیو کې یو اپلیکشن در پیژنم. بعضې وخت بعضې کسان شکایت کوي چې زموږ موبایل د بل چا په لاس کې دی او له موږ څخه د موبایل سیکیورټي بل چا اخیستې ده او زموږ موبایل کې شیان په خپله ډیلیټ کیږي او بعضې شیان په خپله را ډاونلوډ کیږي. د څه وجه ده؟ نو د دې په اساس تاسو ته زه عملي دغه اپلیکیشن ښایم چې څنګه د کار کوي او د څه لپاره استعمالیږي او څومره خطرناکه دی. مینوالو دغه اپلیکیشن 2 ورځې مخکې زما یو انډیوال ته په وټساپ باندې راغی او د غوښتنه وکړه چې که چېرته د فیسبوک د هیک کولو کوم اپلیکیشن راوتلی وي نو مهرباني وکړئ تاسو یې موږ ته راسینډ کړئ. هغه ګروپ د خارجیانو و او خارجیانو په ټکنالوژۍ کې کار کولو نو هغې ګروپ کې دا پوسټ کړی و. نو له هغه وروسته دته یو اپلیکیشن راولیږل شو. کله چې اپلیکیشن در ډاونلوډ کړ او په خپل موبایل کې انسټال کړ نو موبایل یې په آټو یا په اتوماتیک ډول ټوله ډیټا له منځه یوړه او ډیلیټ شوه او د هغې هیڅ درک هم نه و بیا چې بیرته همغه شیان را پیدا شي. نو دغه اپلیکیشن ډېر خطرناکه دی. که چیرته تاسو ته دغه اپلیکیشن یا د ته ورته اپلیکیشنان چا راولیږل نو تاسو هیڅ کله هغه مه انسټالوئ. مینوالو دلته دغه اپلیکیشن ما ساتلی دی، تاسو ګورئ. زه تاسو ته ښیم کوم اپلیکیشن چې دلته ما سره دی. که چیرته دغه اپلیکیشن تاسو ته څوک په وټساپ یا هم په مسنجر باندې درولېږي تاسو ګورئ دغه اپلیکیشن دی. که چیرته د تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړ او اوپن مو کړ نو په اتومات ډول به ستاسو د موبایل ټوله ډیټا له منځه ولاړه شي او ډیلیټ به شي. ګورئ چې دغه اپلیکیشن ته ورغلط نه شئ. دې ته ورته نور اپلیکیشنان هم شته چې تاسو باید هغه اپلیکیشنان په خپل موبایل کې انسټال نه کړئ. هغه وایروس دی. څنګه کولی شو چې موږ وایروس وپېژنو؟ د دې لپاره مینوالو هر کله چې تاسو یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ، کله چې د 1 MB څخه کم و یا 1 MB پوره و نو هیڅ کله تاسو هغه اپلیکیشن د پلی سټور څخه یا هم د مسنجر څخه یا هم د وټساپ څخه او یا له نورو ګروپو او مسنجرو څخه مه را ډاونلوډ کوئ ځکه چې هغه ضرور وایروس دی. کله چې د 1 MB څخه پورته و نو تاسو بیا مطمئن اوسئ هغه اپلیکیشن کې کوم مشکل نشته، هغه حتما د څه لپاره جوړ شوی وي. نو کوم اپلیکیشن چې وایروس وي د 1 MB څخه کم وي یا هم 1 MB وي نو تاسو هیڅ کله هغه مه را ډاونلوډ کوئ. مینوالو دغه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ ترڅو هر فرد ته دغه ویډیو ورسیږي او له دغې ستونزې څخه باید دوی صرف نظر وکړي او دوی ته دا مشکلات ونه رسیږي او دوی باید کومه ډیټا چې په خپلو موبایلو کې محفوظه ساتلې ده هغوی باید خپله ډیټا له لاسه ورنکړي. نو مینوالو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي لایک او شیر کړئ. همداشان که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل یې نوي سبسکرایب نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان هم ووهئ ترڅو کله چې موږ نوي ویډیو پورته کوو لومړی به تر تاسو در رسیږي. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم. د الله په امان.